السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو دوستانو، خوښ یم چې یو ځل بیا ستاسو په حضور کې حاضر شوی یم. دوهمه ویډیو مو د انګرېزي تورو اوازونه او مرکب تورو پیژندنه ده. نو د دې دمخه چې موږ تاسې پر دغه موضوع باندې بحث وکړو، امید لرم چې د تېر درس څخه مو څه نه څه زده کړي وي، کوم چې موږ تاسې پکې د انګرېزي ژبې د الفباء د 26 تورو موضوع یادونه کړې وه. نن راځو د دغه 26 تورو مترادف اوازونه په پښتو ژبه کې څه دي او څنګه کولی شو چې هغه وپېژنو. نو راځو پیل کوو د لومړي توري څخه چې د ا توري دی. د ا توري چې د زور اواز لري په پښتو ژبه کې، لکه فرض مثال احمد. په احمد کې الف کلمه زور لري، نو ځکه د ا اواز ورته راغلی دی. یا هم د مد په کلمه کې د م اواز زور لري، نو ځکه د ا کلمه پکې راغلی ده، احمد. یا هم علي، عین زور لري، نو ځکه د ا اواز ورته راغلی دی، علي. اسد، اسد، الف او سین دواړه زور لري، نو ځکه ورته د ا کلمه راغلی ده. لنډه دا چې د ا کلمه په پښتو ژبه کې د زورکي د کلمې سره برابر ده. د بی توري دی. د بی توري مترادفه کلمه په پښتو ژبه کې ب لرو، لکه بال، بوک. د سی توري ته راځو. د سی توري په پښتو ژبه کې د سین او کاف کلمې سره یا دغه دوه اوازونه ځینې اخیستی شو یا خو سره مترادف دي په څو حالاتو کې. لومړی کوای راغلی وي، دوهم آی او دریم که ای. په دغو درو حالاتو کې یعنې که وای، آی، ای د سی و مخته راغلی وي، په هغه صورت کې د سین اواز ورکوي، لکه سټي. یا مثلا بایسي، بایسي. دلته د سی و مخته د وای کلمه راغلی ده او په سټي کې بیا د آی کلمه راغلی ده، نو په دواړو صورتو کې د سین اواز ورکوي. اما وروسته د بایسي څخه د سی وروسته ال راغلی دی، یو کانسوننت توری دی، نو په دې اساس باندې دا د کاف اواز ورکوي. یو ځل بیا وایم، کله چې د وای، آی، ای توري د سی و مخته راسي، د سین اواز ورکوي، بغیر له هغه څخه د کاف اواز ورکوي. کیدای چې اصلاحات موجود وي، خو د هغه څخه اوس تېرېږو. دوهم د ډي توري دی چې په پښتو ژبه کې مترادفې کلمې ورته ډال او دال کلمې موجودې دي، لکه ډور. ورپسې راځو د ای توري چې دا د زیر اواز ورکوي. مخکې مو په د ای په کلمه کې ولیدله چې عین زور درلودي، خو عین که باید زیر ولري، په هغه صورت کې د ای کلمه ورته چې کوو راوړو، لکه مثلا عصمت الله. د عصمت الله په کلمه کې که چیرې موږ تاسو وګورو، عین زیر لري، نو ځکه د ای کلمه ورته راغله. ایریز، ایریز، بیا هم د زیر د کلمې څخه مو استفاده پکښې وکړه. راځو د اف توري چې پښتو ژبه کې ورته د ف مترادفه یا عربي ف مترادفه کلمه ورته لرو، لکه فال. راځو جی ته. د جی مترادف توري ګاپ او جم دي، لکه په ګوډ، جیم، جنرس، ګیټ. ځینې کسان داسې وایي چې کله د جی وروسته د ای توري راسي یا د وای توري راسي، هلته د جیم اواز وکوي، خو دا کلمه معلومه نه ده تر اوسه پورې. د دې موضوع په اړوند به انشاءالله بیا څېړنه وکړو، موضوع به پر واضح کړو، خو د اوس دپاره د ای توري تاسو وګورئ، په عین بغل پر بغل دوه مثالونه مې درته راوړي چې په یوه ځای کې د جي وروسته ای او د بل ځای کې بیا د جي وروسته ان ای راغلی ده. په دواړو صورتو کې یو ګیټ د ګاپ اواز ورکوي او بل بیا جنرس د جم اواز ورکوي. ورپسې راځو د اچ توري ته چې مترادفې کلمې د لوحې او دوه سترګې ه کلمې دي، لکه په حال دوه سترګې ه او حسن د لوحې اواز دی. آی چې د زیر او نرمي یې اواز ورکوي، لکه بیگ. جې چې د جم د اواز سره مترادفې کلمې دي یا مترادفه کلمه ده، لکه جمال، جوک. ورپسې د کې اواز دی چې د کاف د اواز سره سمون خوري، لکه ملک، کمال. بل ال، ال
چې مترادفه کلمه ورته لام لرو په پښتو کې. لال، لیټ چې د مترادفه کلمې د لام سره سمون خوري. ام چې مترادفه کلمه میم دی، مون، مار او داسې نورې کلمې. ان چې مترادفه کلمې نون او نور دوې کلمې دي چې زیاتره وخت موږ د نون کلمه زیاته لرو، نو ځکه اوس هغه د نون د کلمې څخه پکې استفاده کوو. نت، نور، یعنی که پښتو لیکې که عربي لیکې په هره کلمه کې لیکې، خو د نون د کلمې لپاره موږ د ان مترادفه کلمه ده. دوستانو راځو ورپسې د او د کلمې ته چې د او د کلمې مترادفه کلمه په پښتو ژبه کې پیشت دی. لکه په تیر مثالونو کې ما تاسو ته د عین مثال درکړی و. هغه عین که چیرې زوا درلودی نو ای مو سره راوستل، که یې زې درلودی ای مو ترې راوسته. عین که چیرې پیش ولري بیا د او کلمه او تراو، لکه عمر، عمر، بور، بور دواړه پیش لري. او یا هم نرم واو په پښتو ژبه کې نرم واو د او توري سره برابر دی. پس یازو پی. پی یو بله کلمه ده په انګرېزي ژبه کې چې په پښتو ژبه کې ورته د پی کلمه لرو، لکه پشتو، پاسپورټ. د کیو توری دی چې مترادفه کلمه په پښتو ژبه کې ورته لوی قاف لرو، قلم، قرآن. آر چې مترادفه کلمه ری او ری کلمې دي، رادیو چې په پښتو کې ورته رادیو وایي، یا زموږ په عامیانه ژبه غږ تبلی. اس چې مترادفه کلمې په پښتو ژبه کې ورته سین، ث، صاد. دغه درې کلمې موږ تاسو لرو، لکه صمد چې په دې ځای کې د صوت کلمې څخه مو دپاره مو د اس کلمې څخه استفاده کړې ده. سورس، سورس دلته بیا هم د اس د کلمې څخه هم د سین د کلمې په حیث استفاده وکړه، اما پاته په اخري اس دی یا دوهم اس چې دی سین اواز دی، دا موږ تاسې په د سی په اواز کې وویله. که چې د سی وروسته ای تور راسي هم د سین اواز ورکوي، لکه سورس. تی چې مترادفه کلمې ټې، طا او تې ده، لکه ټال، ټال. یا هم آخر چې موږ تاسې لیکو نو په ټي سره لیکو. راځو د یو توري ته. د یو تو مترادف کلمې یا اوازونه چې موږ تاسې لیکو خپله د یو اواز ورکوي، ورپسې د زوار او د پیش اوازونه ورکوي، لکه یونټ، یونټ چې دلته موږ تاسې د یو کلمې اواز پیدا کړی دی یا سته یا موجود دی. ورپسې انکل چې د یا د زوار اواز موجود دی. راځو پسې د وی توري ته. د وی مترادفه کلمه په پښتو ژبه کې واو لرو، خو دلته د وی اواز ډبل دی، یعنی دلته د دوو شونډانو په منځ کې د اواز تشکیلیږي، دوه شونډان او د پورتنیو غاښو څوکه، نو د وی توري اواز تشکیلوي. خو مترادفه کلمه په پښتو ژبه کې یوازینی توري د واو کلمه موږ ته لرو، خو دا تر هغه نو کوي سخته ویل کېږي وی، وی، واو او وی کلمه فرق کوي. very، very. نو چې کله په پښتو لیکو مجبور یو چې د واو د کلمې څخه پکې استفاده وکړو، لکه selves، selves. راسو د ډبلیو کلمې ته چې د واو کلمه ده، لکه would، ولی او داسې نور. x چې د کاپ او سین یا د کاپ او زی اوازونه ورکوي، لکه example، x-ray. راځو د وای توري ته چې د وچې یې د ای او ای اواز ورکوي. که چیرې د وای څخه مخکې توري ای وه، په هغه صورت کې دی د ای اواز ورکوي، لکه بی، پلی، سی. او که چیرې ای وه نو بیا د ای اواز وکړي، لکه په کی کې، کی. پسې راځو که چیرې نور د دغو تور څخه علاوه نور تورې راغلي وه د وای څخه مخکې فرق نه کوي، اواز یې هلته د وچې یې دی، لکه فرض مثال بای، مای، بای، مای، ټای،
دا ټوله هغه کلمې چې د ا او ای څخه خواته نور که کوم توري راسي هلته بیا د وچې ی اواز تشکیلي. راځو ورپسې د اخري توري ته چې هغه د زید اواز دی یا زی، چې په پښتو ژبه کې مترادف د ذال، زی، ضاد، ظوا کلمې دي. لکه ذو، دلته موږ تاسې د زید اواز په ذال سره ولیکئ. ضیا، چې دلته بیا موږ تاسې د ضاد اواز په زید ولیکئ. ظفر، چې د ظفر کلمه که موږ تاسې وګورو د زید اواز په ظوا ولیکل شو. نو دا وه د انګرېزي ژبې هغه 26 توري او مترادف اوازونه چې بیا به د خیره په اواز پوهنه کې هم څه ناڅه پر ډېرو نورو تورو بحث وکړو، ډېرې نورې موضوعګانې به واضح کړو. اوس دوهم موضوع ته ځو چې هغه مرکب توري دي. ځینې مرکب ځینې توري داسې توري وي چې 2، 3 او یا 4 اوازونه په یو ځایي ډول سره یو اواز تشکیلوي، نو دغه ته بیا مرکب توري وایي. نو د دغو مرکب تورو څخه مو څو دانې هم رااخیستې دي چې د هغو څخه یو اس اچ دی. اس اچ د شین اواز وکړي، لکه شوه، شي، شو، دا ټوله د شین اواز ورکوي. سی اچ بیا د چی اواز ورکوي، چیر او داسې نور. چایلډ. جی اچ هم د ګاپ اواز ورکوي هم د غین اواز ورکوي، لکه مثلا که چیرې موږ تاسو ووایو باغ، باغې، دلته دا کلمې که موږ تاسې لیکو د جی اچ اواز په غین تلفظیږي. اما که چیرې د ګوسټ کلمې ته راسو په دې ځای کې بیا جی اچ د ګاف اواز ورکوي. پسې ټي آی او. ټي آی او هم یو د مترادف یا مرکبو د کلمو څخه یو کلمه ده چې د شین اواز تشکیلوي، لکه ریش، کویشن. ټي اچ چې د دال او ت اوازونه کوي، یعنې د ت او د ث ترمنځ اواز دلته تشکیلوي. چې مثال ته وسازو، مثلا ډېر کسان دلته په دې ځای کې د کلمه په ډټ وایي، دا ډټ نه دی، دلته ټي اچ د ډال اواز نه ورکوي. ټي اچ د دال اواز ورکوي، خو په د دوو ډولو سره منځته راځي چې یو ته ساکن او یو ته غږ لرونکی وایي. راځو غږ لرونکی لکه ذت، ذت یعنې نه زال نه دال، دال اواز دی، خو د ژبې سر او د غاښ سر چې کېږي سره نښ له لوړو غاښو سره. ذت، ذس، دلته اواز لرونکی غږ تشکیلوي. او کله چې ثانک، ثانک، ثینګ، ثینکینګ، نو دلته بیا ټي اچ د ت اواز ورکوي، یعنې بیا هم د ژبې سر او د مخکنیو وړو غاښو سرونه د یو ځای والي څخه چې کوم اواز منځته دی دا د ټي اچ اواز دی چې غږ لرونکی او بیا غږه یا بیا اواز توري منځته چې نه ځي. بل راځو د پي اچ توري چې د ف مترادفې کلمې سره سمون خوري، لکه په فزیک، فزیک، ګراف. ورپسې راځو سی آی ای، ټي آی ای او ورپسې ټي آی ای. درې سره د شین اواز وکړي چې مثالو ته ګورو. کمرشل، کمرشل، دلته سی آی ای د شین اواز لري. اسنشل په دې ځای کې بیا ټي آی ای د شین اواز ورکوي. پیشنټ په دې ځای کې بیا ټي آی ای د شین اواز وکړي. ښه دوستانو، اوس راځو د ټي یو اواز ته چې دا هم د چی اواز وکړي چې زیاتره وخت د جملو کلمو په منځ کې راځي، لکه پکچر، نیچر. اس یو چې زیاتره وخت د سیو اواز ورکوي، خو په ځینې ځایو کې چې مثال مې دلته ذکر کړی د شین اواز ورکوي، لکه مثلا شور، دلته بیا اس یو د شین اواز وکړي. بیا هم درته وایم چې په ځینې ځای کې د سیو، اس یو د سین اواز وکړي، خو دلته په دې ځای کې د شین اواز کوي. ما هغه د شین مثال ته راوړی دی. زید اچ د ژ اواز ورکوي، لکه ژمی، چې دا مترادفې کلمې دا زیاتره وخت موږ تاسې چې یو توری د پښتو څخه په انګرېزي باندې لیکو په هغه صورت کې بیا موږ تاسې ورڅخه استفاده کوو. سی آی او چې یو بل مرکب توری دی د شین اواز وکړي، لکه په ډیلیشیس کې، ډیلیشیس یا هم ملیشیس، په دې ځای کې سی آی او د شین اواز وکړي. اس آی او، اس آی او بیا یو بل مرکب توری دی چې دا مرکب توری بیا د که چیرې د اس آی او و مخته د واول توری راغلی و په هغه صورت کې د ژ اواز ورکوي، او که چیرې د اس
آی او څخه مخکې د کانسوننټ تور راغلی و، په هغه صورت کې بیا دی د شین اواز وکړي، لکه اډمیشن او ریویژن. په ریویژن کې تاسو وګورئ د اس آی او څخه مخکې د آی اواز لري، او په اډمیشن کې د اس آی او څخه مخکې د سین اواز لري، د کانسوننټ توري لري، نو ځکه د چې اواز وکړي د شین اواز وکړي. او راځو اخري توري ته چې هغه کې اچ دی. کې اچ بیا هم درته وایم چې په ډېر ځایو کې لکه فار مثال په عربي ژبه کې کې اچ د کر کلمې څخه، لکه یعنې مثلا د کر کلمه چې لیکي چې هلته کاف او ه راځي، نو په دې صورت کې د کې اچ ای څخه استفاده دی کوي. اما کله چې موږ تاسې عربي کلمې د پښتو کلمې په انګرېزي ژبه لیکو، د خې توري په حیث لیکو، لکه مثلا خالد، خلیل، خان، دا هغه کلمې دي چې موږ تاسې چې کوو کې اچ په خې باندې تلفظ وو. متعددې کلمه پښتو کې بیا هم چې په نورو ژبو کې تفاوت لري. بیا اوس مثلا د خان کلمه چې مثلا په کې اچ ویل کېږي تلفظېږي، نو په اردو ژبه کې بیا دی د خان ته کان وایي، نو په هغه صورت کې طبعا توپیر راځي. نو دا هغه مرکب توري وه نو چې موږ تاسې دلته ذکر کړه. نو مرکب توري هم موجود دي، خو دا هغه مهم مرکب توري وه چې موږ تاسې دلته په موضوع کې ذکر کړله. بیا هم د پوښتنو دپاره که چیرې مو په درس سر نه خلاصوئ، یو ځل بیا ریوس کې یا پریویس برخې ته ولاړ د ویډیو هغه وګورئ. که مو سره نسو خلاص یا هم پوښتنه درلوده، که مشکل و تاسې کولی شئ چې http://learnenglishinpashto.wordpress.com څخه خپل پوښتنې وکړئ، او هم د دې دپاره چې ځان وازمایاست چې سر مو ته په خلاصوي دي که نه دی، نو د موضوع اړوند هغه لینک را ډاونلوډ کړئ او خپل پوښتنلیک ته جوابونه ورکړئ چې ستاسو سر په خلاص دی او که نه دی. نو درس پر همدا ځای پای ته رسوو. د راتلونکي ویډیو دپاره تاسو کولی شئ چې دغه چینل سبسکرایب کړئ، د سره نوټیفیکیشن کلیک کړئ چې کله درس نوې ویډیو جوړه شوه د خیر د تاسو به انشاءالله در ورسېږي. نو د نن درس پر همدې ځای پاتې